زما اولډ سټوډنټ کوم دی سلمان خان ما سره دی. ډېره موده پس مې سلمان ولید. دلته راغلی ما پښتونخوا کالج اف آرټس مردان کوم چې په عبدالولي خان یونیورسټي کې دننه دی. نو سلمان را سره دی. سلمان دا دلته نن څه پروګرام و؟ دلته چې نن چې کوم دی زموږ سینیئر چیف جسټیس هغې چې کوم دا موږ د ګریجویشن دی ایگزیبیشن او هغې چې کوم دی موږ مطلب هغې ګریجویشن هغې تعلیم افتتاحي پذیر وشو نن ښه په خیر او په خوشحالۍ سره. سلمان چې کومونو دا ګرانو کتونکو زما د ډرایینګ سټوډنټ و په 2017 کې او نن سبا دلته په پښتونخوا کالج اف آرټس کې د انټیریر ډیزاینینګ سټوډنټ دی. او دا څه ټایم کال دی؟ جی او دا زما نن کال سټارټ شوی. مطلب لکه را روان کال نه او بل کال بیا ستاسو ډسپلې انشاءالله جی انشاءالله زموږ دا شانتي ډسپلې وي بس موږ تعلیم ته وروړو انشاءالله. او دا ټول تا وکتل که نه؟ نو کوم یو پکې ستا ډېر زیات خوښ شو هغه اپریشیټ کړو غواړم؟ زما چې دی نو عطیه بختیار چې کوم دی دا کار ما ډېر زیات خوښ شو. حالانکې زما چې کوم دی انټیریر ډیزاینینګ میجر دی خو مطلب ایز ا بینګ آرټسټ ما چې هغې کار وکړو نو هغه ډېر زیات کریټیو کار و. والله چې یو نیو ټیم یو نیو لک ورکړی و هغې هغې هر خپل سامان خپل هر څه نو ټول نه بیسټ کار چې کوم دی عطیه بختیار و چې کوم مطلب د هغه کار و د هغې هر څه نو هغې په خپله شوقو تېره او واقعي چې هغې کار کړی. ها سلمانه دا هم راته ووایه چې په دې دونه موده کې دې څه ګین کړل څه دې اچیو کړل؟ څه ما چې کوم دی ما خپل ځان هله وپېژندلو چې کله سر تاسو زما لایف کې راغلی او کله سر زه تاسو وپېژندلی ما هم تاسو وپېژندلی. حالانکې زه نه د فیلډ نه خبر وم ما نه د فاین آرټس پته وه چې دا څه قسم فیلډ شته په پاکستان کې یا زموږ په پاکستان په تعلیم کې چې آیا دا مطلب موږ ته چې کوم دی پرووایډ کېږي. ما ته د علم نه خو دا تاسو سره بس مطلب یو ایز ا فرښته تاسو ما په لایف کې راغلي تاسو چې کوم دی ما ته مطلب یو نوې لار وښودله. حالانکې زما شوق و د صرف ما د خلکو د کریټیسزم ته و چې ما پرېښې ورسم لایک 7 ایئرس چې کوم دی ما په لاسن پنسل نه راغسته کړی لپاره. خو چې کله تاسو راغلئ او تاسو مطلب زه ولیدم ما تاسو هلته په سکول کې کار کولو ما تاسو چې کوم دی لاین وښودلو ما چې کوم د برش نیول طریقه تاسو وایي چې یاره تا کې سره برش سلمان ځکه چې ستا د برش د نیول طریقه چې کوم دی هغه د آرټسټانو په شان دی. نو هغه چې کوم تاسو هغه ته فکر کړم تاسو ما د هر څه وکړل تاسو ما د چې کوم دی آیډیاز راکړل تاسو ما ځکه په لکه زما هېڅ څه کار نو تاسو چې کوم دی एकदम هغه ځای کې مطلب دونه په غټ صوبې باندې وګورم پای کې الحمدلله چې کوم دی موږ له الله پاک بری راکړو. نو بیا نه بس چې کوم دی بیا دلته کیسې ته رالم دلته زموږ چې کوم دی ولي خان یونیورسټۍ کې زموږ خپل ډپارټمنټ دی د فاین آرټس دلته رالم دلته مې مطلب ځان مې ایډمیشن وکړو. حالانکې کونه ډېر سټرکټ حساب کتاب و زما چې یاره پلار ما ته چې دلته په کلرونو باندې پیسې نه ورکړي او د دې سبجیکټ څه سکوپ سره شته نه. خو ما هم بیا خپل په هغه وخت کې ما خپل ځان زد نه و کړی او ما خپل پلار سره چې کوم دی وخت کې لږ نه وبد کړی نو نن به زما دغه لیول نه خو بس چې بهرحال هر څه خو هغه لیول چې کوم دی هغه سټپ چې کوم دی زما باندې پیدامن وکړو. ها نو اوس مو والد صاحب څه وایي؟ اوس مو والد صاحب ډېر زیات فخر کوي رامان ډېر خوشحال دی چې کله لومړی لومړی سټارټ کې راغلم نو والد صاحب زما ډېر زیات ما چې کوم دی ډېر زیات خفه وم چې یاره لا خورې خو ځان مې ټایم ضایع کړو ما ته چې پاپا انشاءالله ون ډے یو ویل بی پراؤډ اف می. نو واقعي چې ما ورځ راغلی ده او پاپا ما نن ډېر زیات خوشحاله دی. د به خپله هم زه شکر ادا کوم ټول کریډټس چې کوم هغه تاسو ته دي ځکه چې که تاسو ما ته دا لار نه وښودل نو به زه چې کوم دی چې مصرفانه کې ناست ما مصرفوب کړم. نه نه بالکل دا ستا خپل محنتو او لګندو د فیلډ سره د آرټ سره سلمان کلمه فرست ټایم ولید 2017 کې او ګورنمنټ سټي ماډل های سکول کې زما ټرانسفر شو. نو دې چې ما فرست ټایم ولید نو هغه ټایم کې زموږ د ګورنمنټ چې کوم هر کال د ډرایینګ مقابلې کېږي په ډسټرکټ لیول باندې پروینشل لیول باندې نو هغې کې ټوټل یو نیمه میاشت پاتې وه او د دې زه کولی شم نو ما یې مخکې چې ته زده کړه کړې ده وینا او د دونه په هغه یو نیمه میاشت کې دومره محنت وکړو چې د تحصیل لیول باندې کمپټیشن وین کو بیا ډسټرکټ لیول باندې وین کو بیا فاینلی دی پروینشل لیول ته لاړو او په هغې کې د تھرډ پوزیشن واغستو نو دا ډېر غټ اچیومنټ و او د هغې نه پس هغه سفر چې سټارټ شو نو هغه تر دې دمه پورې جاري دی او نن سلمان چې دی نو هغه د پی سی اے فخر دی. د دې چې کوم ټیچرز دي هغې سره زما خبرې اترې شوې نو هغې مې چې دا زموږ په بریلیانټ سټوډنټس کې یو دی سلمان زموږ د پی سی اے خیال دی. سلمان څه پیغام به ورکړې نوې هلکانو ته نوې کتونکو ته کوم چې دې خوا راتله غواړي؟ زه به هغې دا پیغام ورکړم چې څه مو زړه غواړي
او سره هم شو کې کنه مو مو بلار نه خبر کېږي لږ وخت به راخپي ځکه چې ما مونږ تیر شوي راځي لږ وخت به راخپي خو ځان له بدونه مهنت کوي ځان له بدونه مهنت او بدونه ټول باسي په خپل خبر چې کوم په خپل خبر باندې خپل مو بلار ته کوي نو دا سخت وخت په تاسو باندې تیر شي خدا چې په کوم روستو کې ژوندۍ کوم روستو کې ټایم دی هغه د هغې لپاره چې کوم ډېر زیات د فخر مقام څنګه چې اوس زما دی زه چې کوم مطلب اوس زما دومره لیول ماشاءالله حتی رسېدلی چې ما نه دوبۍ د اډر راځي ما د انګلینډ نه اډر راځي او زه کوم انشاءالله لګیم دا خپل محنت اوس هم کوم جاري ساتم تو څو پورې چې انشاءالله ما دا وړوکو نه دی هېڅ کړی چې زه به انشاءالله د پاکستان فیمس آرټسټ جوړېږم او دا خبر ما خپل محترم ټیچر سره هم کړی و سره چې انشاءالله جوړ وي نو نن چې کوم دی زما دغه لیول دی او بل دا چې زه به انشاءالله فیمس آرټسټ جوړېږم خو خبر ټول په محنت باندې ډیپینډ کوي په خبره په ټول چې کوم دی په فوکس باندې ډیپینډ کوي نو زه دا ویل غواړم چې تاسو هر څه پوښتنې د دې باره کې چې د سکوپ نشته داسې هغسې نو دا تاسو پورې ده سکوپ تاسو د هر څه نه جوړولی شئ دا په تاسو پورې ډیپینډ کوي تاسو هر څه نه ښځه کې تعلیم وکړئ چې د هغې مطلب تاسو سره وباسي نه نیو تھنګ پکې نوی کریټ کوئ د هغې نه سکوپ جوړېږي نو تاسو په پای کې څه جوړېږي ټیک شو ډېره زیاته مننه سلمان خان او انشاءالله ستا چې کوم خواهشات دي او کم محنت چې کې انشاءالله هغه مقام به تعالی خدای پاک خامخا درکوي او ټول مردان ټول پښتونخوا ټول پاکستان به په تا باندې فخر کوي بالکل ګران کتونکو سلمان زموږ د ټولو لپاره یو انسپریشن دی د ټول یوت لپاره نو بالکل تاسو هم راتلی شئ پښتونخوا کالج اف آرټس کې عبدالولی خان یونیورسټي کې چې کوم دی هغې کې ایډمیشنز کولی شئ او خپل ځان او خپل شوق چې کوم دی نو هغې ته د یو سرټیفاید آرټسټ حیثیت ورکولی شئ